سلامونه ملګرو، هیله د صحتمند بیاست په خیر. زه عبدالفتاح هم در تاسو ګورئ تکنیکل همدر یوټیوب چینل. راځو د امازون پروډکټ هانټینګ 12م کلاس ته. په دې کلاس کې په کیپا کې عملاً کار کوو. کیپا لکه مخکې خبرې کړې باندې کیپا د پروډکټ هانټینګ له پی ټول څخه ده چې د هولسیل او د ډراپ شیپینګ لپاره کارول کیږي او د لپاره ضرور ده. دغه ټول چې د پنونه تیرو باندې اخیستل کیږي، لکه په تیر ویډیو کې مو تاسو خبر باندې کړی وي چې ډول واخیستل سي تقریبا $10 کیږي. دا اوس ما اخیستې ده کیپا، اوس راځو کار باندې کوو. نو دغه باید ټول تاسو استفاده کړئ، له دې څخه کار واخلئ. څه ډول کارول کیږي په کیپا باندې هر اپشن باندې ویډیو جوړوو، ټول منظم ویډیوګان باندې ریکارډ کوو. تاسو کوشش وکړئ چې دغه ویډیوګانې وګورئ او استفاده ځینې وکړئ په هانټینګ کې. راځو لومړی پروډکټ هانټینګ لپاره باید یوه کرایټیریا موږ تاسې ورکړو. ډیټا ته به راسئ، له ډیټا ورسره پروډکټ فایندر دلته به یوه کرایټیریا تاسې ورکوئ چې تر څو هغه کرایټیریا مطابق تاسو ته پروډکټ راواړئ. همدغه د موږ ته دا سهار راواړوله چې چېرته چې موږ غواړو د کرایټیریا خپل کرایټیریا ورکوو، د هغه کرایټیریا مطابق پروډکټ راته راوړي. کرایټیریا یعنې هغه ساحه، هغه خصوصیات موږ ورته ورکوو چې د هغې مطابق موږ ته پروډکټ راوړي. یعنې چې موږ ورته ورکوو چې دا پروډکټ باید څومره د میاشتې خرڅ شي، څو کسان یې باید خرڅ کړي، امازون کې برانډ کې د هغه ټول کوم اندازه یې کوم سایز دا ټول موږ د خوښې مطابق پروډکټ راته پیدا کوي. راځو لومړی اپشن چې د سیل رینک یا موږ تاسې بي اس آر ورته وایي چې کوم نمبر ده، هغه موږ تاسو ته معلوم ده چې چیرې پیدا کیږي او کار یې څه شی ده. هغه مخکې خبرې باندې کړې، تېر ویډیوګانو کې تاسو کتلی سئ. راځو دلته دغه بي اس آر په کولی شو په کرنټ حالات کې هم ورکړو، په 10 ورځو یا یوه میاشت کې هم ورکړو او په نوي ورځ کې هم دا بي اس آر ورته ورکړو. خو موږ ته اوس راځو په دا په نوي ورځ کې ګورو. په نوي ورځ یا درې میاشتو تېرو درې میاشت کې چې کوم بي اس آر و راځو ورته لیکو. همدا کرایټیریا ښه ده، 3,000 تر 50,000 پورې کوم بي اس آر دی چې هماغه پروډکټ موږ ته راواړوي. بل بای باکس پرایس ده. بای باکس باندې وروسته خبرې کوو. بای باکس څه شی ده په تفصیل سره باندې یو ویډیو باندې ریکارډ کوو. خو دلته بای باکس هغه د خرڅولو پرایس لنډه ده چې بای باکس به څنګه روټیټ کېږي، څنګه یو بل ته اوړي، او بای باکس کار څه شی ده، ګټې کومې دي، هغه وروسته یو مثلا ویډیو پرې جوړوو. اوس تاسو ته وایم بای باکس هغه د خرڅولو پرایس په کوم پرایس باندې په امازون کې خرڅېږي، هغه ورته ولیکو له 15 تر $10 تر 15 تر 50 پورې. دا تاسو پورې اړه لري، کولی شئ دا تاسې زیات ورته ورکړئ، کولی شئ تاسې دا کم ورته ورکړئ. که چیرې تر 15 کم ورکړئ په هغه پروډکټ کې زیاتره پرافټ دومره نه وي، او تر 50 کې زیات ورکړئ هغه بیا یو زیات اندازه بجټ ته ضرورت لري، تاسې زیات سرمایه په کار کېږي ورته. خو کولی شئ تاسو پیدا کړئ د پرایس یې لږ جګ وي، هغو کې بیا ښه پرافټیبل پروډکټ وي، ګټه زیاته کوي. کېدای شي په کم پرایس والا کې هم تاسو ته ښه ګټه پاتې شي، کولی شي هغه هم انتخاب کړو. خو تر ډېره حده پورې همدا کرایټیریا چې دا ښه مطابق دی، خصوصا د نویو سیلرانو لپاره چې هم پرافټ لري، هم ډېر بجټ نه ورته په کار کېږي. بل امازون باید آوټ اف سټاک شي، یعنې امازون باید په دغه لیست کې نه وي. نور دغه نور اپشنونو څخه تېرېږو. د هولسیل لپاره چې کوم کارول کېږي هغه ټول تاسو ته کاروم. بل روډ کټګوري یعنې هغه مین کټګوري، اصلي کټګوري کومه ده، کومه کټګوري چې تاسې خوښه یا هماغه کټګوري تاسې کولی شئ انتخاب کړئ. کوشش وکړئ چې کټګوري هغه کټګوري انتخاب کړئ چې تاسې په هغه کټګوري کې ایکسپرټ یاست، یعنې په هغه کټګوري کې معلومات لرئ، یا پروډکټ باندې پوهېږئ، په کیفیتو، په خصوصیاتو، په هر څه باندې تاسو ښه پوهېږئ. کوشش وکړئ چې هماغه کټګوري انتخاب کړئ. کوشش وکړئ چې په یوه کټګوري کې کار وکړئ چې هغه کټګوري کې تاسې ښه ایکسپرټ شئ، ورسره بلد شئ، اشنا شئ، یا هغو سپلایرانو سره، هغو ډسټریبیوټرانو سره. نو راځو دلته یو کټګوري انتخابوو. همدې ځلې دې ویډیو کې به زه کومه کټګوري ورته انتخاب کړم، سیلفون اینډ اکسسریز کټګوري انتخابوم. دا کټګوري مې انتخاب کړله. کولی شئ تاسې دې کټګوري داخل کې سب کټګوري چې هغه هم انتخاب کړئ، خو زه له هغه څخه تېرېږم، صرف مین کټګوري انتخابوم. سب کټګوري کاره کټګوري مشکل نشته زما لپاره. بل راځو نیو پر کاونټ. نیو پر کاونټ خو مطلب تاسو پوهېږئ چې سیلران دي، سیلران کوم سیلران چې په همدغه لیست کې شامل دي، دغه پروډکټ خرڅوي په امازون کې دې برانډ، هغه سیلران تعداد ورکوو. حد اقل 15، حد اکثر 10. دا تر 15 چې کم وي هغو څخه اپرول نوي سیلرانو ته نه ورکوي، اپرول اخیستل سخت دی. تر 50 څخه چې زیات یې هغه ښه وي. کوشش وکړئ تر 10 سیلران زیات نه وي، خو ډېر څه مشکل نه لري. بعضې وختو کې داسې مشکل نه لري چې که سیلران ډېر زیات وي، خو هغو کې بې ایثار بیا ډېر ښه وي، کولی شئ هغه پروډکټ هم انتخاب کړو. که چیرې سیلران کې زیات وي، بې ایثار یم،
لوړي دومره فروش نه لري هغه کې بیا پایپټ نه پاتې کیږي یعنی پروډکټ مو ډیر سیل کیږي نه ډیر کم اندازه به سیل کیږي. بل راځو کوم شی ته غوړو کی بای باکس باید له ټیر پارټي سره یعنی دا کچیر له امازون سره صرف امازون پروډکټ خرڅيږي دي کوم ټیر پارټي انتخاب کوی چې لر سیلران سره کچیر امازون په غلیظ کې شاملي بای امازون باندې وسیلر په شکل کې یعنی منظم ډول ټول ته بای باکس روټیټ کیږي دا به ټیر پارټي انتخاب کوم څومره تاسو پروډکټ راوړی. بل بدراسو پروډکټ ټایپ ډیجیټل پروډکټ پرزنټر کو صرف فزیکل پروډکټ وي او ریشن بزنه ختم کو ریشن د پروډکټ مختلف سایزونه لکه اوس په بوټ مختلف سایزونه راځي مختلف رنگونه راځي شرټ ټي شرټ دی مختلف سایزونه راځي مختلف رنگونه راځي ډیر هم دغه اقسام دي چې هغه جنسونه به زندري کی چې مختلف قسمونه راځي په دې کې. نو موږ کوشش کوو چې د پروډکټ انتخاب کوو ریشن ولري ټول یا یو سایز یا یو رنگ دا خدای په پیل کې ورسته بیا کولای شو موږ هغه انتخاب کوو ریشن والا او پیل کې نو ریشن باید موږ انتخاب کوو ځکه موږ لپاره چې ریشن ولري ګټه نه کوي پروش زیات نه وي پروډکټ سره پاتې کیږي. تاسو کولای شئ ریټینګ هم ورکړئ ریټینګ راځو ورکوو تر دریم سلوړي 3.5 تر 15 پورې ریټینګ تر 3.5 چې کم هغه منفي نظریات زیات اخیستي تر 3.5 سلوړي هغه خدي تر 15 پورې که تر 4 وړي خو لا خدي کوشش باید وستر 4 وړي. بل باید ایټم وایټ دا وزن یې باید ورکړل چې له 1 ګرامه تر 1.5 کیلو پورې تر 1.5 کیلو پورې سی وی تر 1500 ګرام پورې هغه پروډکټ ماته راوړل. اوس ګوره په دې کې ماته یو څلور پروډکټ پیدا کړل یو ورکرنت فلټر میچ یو څلور پروډکټ پورې. اوس فاین پروډکټ باندې کلیک کوو تر څو ماته پروډکټ راوړل دا ورکه تیر د تاسو یې صرف موږ 15 پروډکټ راوړل ځکه موږ دا ټولز نه واخیسته اوس موږ اخیسته ده څو ګور دا یو څلور پروډکټ ولې ټول تر راوړل دا دی. اوس دلته موږ 1 بای 1 کولای شو دا چک کچیر تاسو په دې ای باندې کلیک وکړئ په امازون کې د تخلاصوي ګوري دا په امازون کې دا پروډکټ مو تخلاص کو. اوس راځو ګوري پرایس یې ګوره 25 ده ورکړی ور تر 15 تر 50 هغه ځای کې ده. بل په دې کې مو ګورو سیلران 15 دي تر 50 تر 15 تر 150 پورې مو یې ولو همدا رقم د ګراف سیده د نور شان بیا 1 بای 1 باندې ورسته چک کوو کولای شي دا په ای بي کې هم غره خلاص کړي کې پاسه د ای بي لپاره هم کار کوي ای بي د امازون په شان غټ مارکیټ پلیس ده. بل راځو موږ په دې کې چې کو په کدا او مې اره کلیک پکې په هغه پروډکټ باندې تاسو ته دا پروډکټ په کې پاک خلاصوي په کې پاکي د تخلاصي دغه پروډکټ ټول معلومات درکوي په دې باندې راتلونکي ویډیو جوړوو مفصل دغه ګرافونه دغه اپشنونه دا ټول کې وای 1 بای 1 دا ټول وای کې چې دا باید څه کار کوي څه رقم باید چک کوم رقم باندې وي کوم رقم نه وي دا ټول باید موږ چک وایو لکه تراسي ډیټا تراسي دلته مختلف اپشنونه دي دلته مختلف دا ټول اپشنونه باید موږ تاسو وایو په سل ډول باندې په بل ویډیو کې په دې باندې خبرې کوو. بل موږ تاسو کولای شو دغه شیټ د کوم پروډکټ دلته موږ تاسو راوړل دغه پروډکټ په ایکسپورټ کوو ایکسل فایل ته ډاونلوډ په ایکسپورټ څه کلیک وکړئ دلته باید آل اکټیو کالم انتخابي او د ایکسل شیټ ته ایکسل ته موږ ډاونلوډ کوو ایکسپورټ کوو همدغه ته ډاونلوډ شو کله چې ډاونلوډ شو تاسو کولای شئ دا غلا ډاونلوډ دا ډاونلوډ شو دا تاسو سره خلاص کړئ. همدغه ده موږ ته هغه کوم پروډکټ ولې کوم شیټ ولې هغه ټول په ایکسل شیټ کې راته او واخیستل ټول معلومات مو چې کولای شو په دې شیټ کې بیا کوم شان کارول کیږي کوم په کار کیږي څنګه استفاده جن کوو دا ورسته په تفصیل سره وایو. په دې ویډیو کې موږ نن دا وویل چې څنګه موږ تاسو کولای شو په کې پاکي د خپل خوښي پروډکټ را پیدا کوو هغه پروډکټ سره کوم په امازون کې را خلاص کو سره کوم په ای بي کې را خلاص کو او څه ډول موږ دا پروډکټ ګراف ته لاړ شو ګراف یې چک کو دغه ټول بخښنه موږ تاسو سره کوم موږ تاسو د ایکسل فایل ته واړو ایکسل فایل سره ولرو زیاتره وخت دا پروډکټ دی یو اپشن د پروډکټ ته ګوره موږ تر سلو پورې وزل تر راړی کوم پروډکټ تر سلو زیاتی دلته براس د غروته په دې رو کې موږ 1500 انتخاب به تر 1500 پورې موږ تر راړی تر 1500 پورې کله چې پروډکټ زیاتی کله ته رو زیات انتخاب کې 1000 تر 1000 پورې راړی. نو دا ولدي پروډکټ هانټینګ 12 کلاس تر بل ویډیو په لاس پارم خو وخت کې چاري کمپیوټر کورس تم ضرورت وو په ویډیو په ډسکرپشن کې زما ورسره شماره سره تماس ونیسئ خو وخت کې چاري.